د مالټو حاصلات په بټي کوټ ولسوالۍ کې سخت زیات دي. نو همدغه شپې ورځې د چکر دي، راشئ مالټې وخورئ. صلاحي ستا په غاړه دی؟ د ټولو باندې زه مشر یم، ما سره 15 کسان دي، د باغ او د ټولو مشر زه یم. نو تاسو ته معلومات دی چې د ژمي موسم دی. په دې موسم کې د مالټو حاصلات په بټي کوټ ولسوالۍ کې سخت زیات دي. سلامونه، ستړي مه شئ. د همیشه بهار یوټیوب چینل ډېرو درنو لیدونکو په دې هیله چې روغ جوړ او خوشحاله به اوسئ. قانت الله باور یو ځل بیا ستاسو په درانه چوپړ کې حاضر شوی یم. قدرمندو لیدونکو، د ننګرهار ولایت بټي کوټ ولسوالۍ ته راغلی یم، چېرته چې په زرګونه جریبه ځمکه کې د مالټو ونې کېنول شوي دي. د خپرونې تر وروستۍ شېبو پورې زموږ ملتیا وکړئ او چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. قدرمندو لیدونکو، تر څنګ را سره یو ورو ولاړ دی. دغه کوم کسان چې په دغه باغ کې کار کوي، د دوی مشر دی په حساب او د دوی مسؤلیت په غاړه لري. ته سره غږېږو. وروره سلام، جوړ په خیر. وعلیکم سلام، په خیر حال، خاص تکلاري ده. ډېره مننه، خوشحاله اوسې. خپله څنګه یې؟ وخت ښه تېرېږي؟ الله شکر د خپله ښه کلاره کلاره. تاسو حال خیر راغلاست؟ شکر د ډېره مننه. که ځان نه وپېژنې تر څو لیدونکي دې هم وپېژني، ستاسو نوم مبارک؟ نوم مې عطرحمان دی، بټي کوټ ولسوالۍ اوسېدونکی یم او د پارون کې د نظام سرکارګر یم. ډېر ښه. که راته ووایې چې څنګه دی د سږني کال د مالټو حاصلات څنګه دي؟ شکر د څه کال ښه دي، ګزاره کوي. پرتګالي په کال نه دي ډکې لکه څه کال چې ګزاره کوي ډېرې دي. مطلب د سږني کال حاصلات به ښه که تېر کال به ښه و؟ پرتګالي ښه و، څه کال لږ باران ونه شو، حاصلات کمزوري دي. چې په کوم کال باندې باران وي کنه حاصلات ښه کوي، څه کال باران نه و داسې. او نرخونه څنګه دي؟ پروزګني تیز و بازار تیز و که سږني نرخونه ښه دي د مالټو؟ سږني د پته نه لګي، پرتګالي ښه و، هغه 3.5 سوه من خرڅېده. که راته ووایې چې څومره کسانو ته دغه باغ کې د کار زمینه برابره ده؟ تاسو سره څومره کسان کار کوي؟ ما په ورځ کې 15 نفره کار کوي. 15 ما سره دي
او شل کسه پاس کاپه کې مطلب ته مور سره کار کوي کنه ته خالي به ګرځي راګرځي زه په خاص خپل ورسره وامه چې وینم کار نه کېږي کله به تی ورسره هم کار سره شو کوم نه کار ورسره کوه کنه لږ لږ ورزش هم ښیي نو ورزش ورسره کوو کنه ساعت تېره ورسره څه وکړو او ورځ مزدوري څنګه دوی لپاره تاسو څو روپۍ ټاکلي مزدوري ورځ 200 روپۍ دي افغانۍ او 200 روپۍ ورکوو اوس مانه 2.5 ښه دا مالټې چې تاسو وشکوئ بیا دا پیټۍ کې بندوئ که څه شی دې باندې کوئ لږ معلومات خو ورکړه تر څو لیدونکي هم پوه شي دا به کاپي رالیږو پاس کاپي نه ښه پاس کاپه کې مزدوران ناست دي څه خلطه کوي څه کاټن کوي اوس هلته مزدوران لګېدي ډېر ښه څه کول پکار دی افغان دولت ته تر څو دغه باغونو د حفاظت دپاره دې لپاره باید کوم سیستم برابر کړي مسؤلانو هم دا هیله ده چې د باغونو باندې ښه پاملرنه وکړي موږ د شپې له پیرې کوو د غرونو تنګ ورته ښه پاخه او باید موږ سره مرسته ډېره وکړي د حکومت خوا ډېره مننه وروره په همدې هیله انشاءالله که کومه جالبه خوږه خاطره در سره وي یا څه غوښتل لري پیغام یې نو مهرباني خو رمضان من هله به خاطره خو نور قدرمندو خوږو لیدونکو ترڅنګ یو بل ور ما سره ولاړ دی تاسو ګورئ چې دام مالټې شکوي د سره مرکه کوو وروره سلام ستړی مه شئ وعلیکم السلام ښې جوړې په خیر صحت دې ښه دی کلاري ده ډېره مننه ژوندی اوسئ که ځان دې وپېژنئ تر څو لیدونکي دې هم وپېژني نوم مې خیرالله دی د ښار اوسېدونکی یم دلته راغلی یم وروره خیرالله وروره څنګه یې ژوند څنګه تېرېږي شکر دی فلحال بجان ښه تېرېږي انشاءالله ډېره مننه که راته ووایې چې د سږني کال د مالټو حاصلات څنګه دي د تېر کال په پرتله باندې والا پروس کال مې خو داسې حاصلات یې نه وکړل لکه سږ کال چې حاصلات یې ورکړي دي سږ کال انشاءالله حاصلات ښه دي او قیمتونه یې څنګه دي تېر کال ښه و که سږني کال ښه دي والا تېر کال په دې ښه و چې 4,500 پورې چلېدلي ریټونه او سږ کال خو چې دی بس اوس به دا مالټې او دا باغونه لا شروع شوي نه دي خو 300 کې انشاءالله اوس هم دي ښه ډېر ښه که راته ووایې چې دغه مالټې د ننګرهار ولایت څخه نورو ولایتونو ته انتقالېږي که نه والا یو همدا ننګرهار مالټې لري او چې دی همدا ننګرهار کې بېرته دغه کېږي که نه بل ولایت ته یې نشي انتقالېدلی همدلته خرڅېږي او ته څومره وخت کېږي چې د باغ کې کار کوې هلته والا هلته چې راغلی یم دا یو میاشت مې کېږي چې زه راغلم دلته یو میاشت کېږي یو میاشت مې کېږي
ډیره مننه. څه کول پکار دی افغان دولت ته تر څو د باغونو د حفاظت دپاره څه باید وکړي افغان دولت نن دا هیله پکار دی چې شرکتونو باندې دغه واچي چې د باغونو نه جارونه لږ تاو کړي که نه، او د غلو مشکل هم سخت زیات دلته بس داسې هره شپه یي موږ باندې ډزې مې کوي او ماټې مې کوي په غلا باندې که نه. او هغه د دولت نه دا هیله ده چې شرکتونو باندې دغه واچي د باغونو نه جارونه لږ تاو کړي. انشاءالله. ډیره مننه وروره. که کومه جالبه خوږه خاطره در سره یا څه غوښتل لري پیغام یې مهرباني. فلحال ورته باقي یم خو بل ورته انشاءالله ته دا کوم ډالۍ کوم. ته خو مړی خواري وکړه زه والا اوس ذهن ته مې نه راځي او بل ورته انشاءالله ډالۍ کوم مې راته که چېرته ژوند او ژوند وفا وکړه. ډیره مننه. بریالی اوسئ. مننه. ژوند قدرمندو خوږو لیدونکو تر څنګ را سره یو بل ورور ولاړ دی. ته سره هم غږیږو چې دا په دې باغ کې څه مسؤلیت لري او د مالټو په اړه هم ترې معلومات ترلاسه کوو. وروره سلام، ستړی مه شې. وعلیکم السلام. مننه. ژوندی اوسې. خوشحاله اوسې وروره. څنګه یې ژوند ښه تېرېږي انشاءالله په خیر یې؟ الحمدلله د الله نه راضي یو. تاسو خاص دی. ډېره مننه. خوشحاله اوسې. که ځان نه وپېژنې تر څو لیدونکي دې هم وپېژني. ستاسې نوم مبارک. مننه. نوم مې محبت دی، د ننګرهار ولایت د بټي کوټ ولسوالۍ اوسېدونکی یم. ښه محبت وروره، که راته ووایې چې په دې باغ کې ته څه مسؤلیت لري؟ مسؤلیت خو زما دلته دی چې د باغ مشري زما په غاړه ده که نه، د ټول باغ مشري او منشي په صفت باندې د کار کوم. مطلب څومره کارګران چې په دې باغ کې په کار مصروفه دي ټولو باندې ته مشر یې او صلاحیت ستا په غاړه دی؟ ټولو د ټولو باندې زه مشر یم. ما سره 15 کسان دي د باغ او د ټولو مشر زه یم. تاسو سره دې باغ کې مطلب 15 کسان په کار بوخت دي او نور هم پاس تاسو سره څوک کار کوي که نه؟ او موږ سره کپه چې ده هغه سره په روډ باندې ده، هغې کې هم 10 کسان موږ سره کار کوي. هلته هم دي او یو 15 کسان دلته دي. مطلب 15 دلته کار زمینه برابره ده او 10 هلته، ټوټل 45 کسان. ټوټل 45 کسان شو موږ سره دلته. او که راته ووایې چې په دې بټي کوټ ولسوالۍ کې به ټول څومره باغونه وي؟ والا باغونه خو چې دي دا خو ډېر زیات باغونه دي که نه، بیا نمرې دي چې ټوله فارمیسه چې ده که نه دا مالټه ده، او بیا چې موږ چې کومې کې ولاړو دې ته 8مه نمره وایي، او دې نه لاندې چې بیا 9مه نمره ده، بره چې ده 5مه نمره ده. همداسې نمرې. ډېر ښه.
ستا په نظر د سږني کال حاصلات څنګه دي د تیر کال په پرتله باندې؟ سږني کال او پروسږني کال دومره فرق به نه وي، دواړه یو دغه دی. قیمتونو کې هم فرق نشته که نه فرق شته هغې کې؟ قیمتونه هم پروسه کال هم دا 400 او 350 او سږ کال هم دا 350 400 روپۍ دي. خو مشکل دا دی چې اقتصادي مشکل دی، لکه پروسه کال او تیر کالونو په پرتله باندې سږ کال مالټه دومره څوک نشي ته کولی ځکه چې غریبي ده او وس ورته د هر چا نشته دی چې 400 روپۍ باندې یو خلطه 350 روپۍ باندې یو خلطه وهلي. ډېر ښه. که راته ووایې چې دغه مالټې د ننګرهار ولایت څخه نور کوم ولایتونو ته واردېږي، کوم بهرني هېواد ته خو نه ځي که یوازې افغانستان کې چې د انتقالېږي نور ولایتونو ته؟ ولایت اوس خو داسې ویل چې دا 2 هفتې کېږي چې شوکه شروع شوې که نه د مالټو، نو جلال آباد او کابل ته که نه دې ته تو حال چې دي هوا خو هم ځي تر تاجکستانه پورې دا مالټه ځي، ولایتونه بله چې هېوادونو ته هم ځي دا مالټه. ډېره مننه وروره. او څه کول پکار دي افغان دولت ته تر څو د دې باغونو د حفاظت دپاره د مالټو د ونو دپاره تر څو خراب نه شي او حاصلات یې ورځ تر بلې کال تر بل کاله پورې ښه شي؟ حکومت ته دا پکار ده چې باید د شرکتونو والا باندې ټینګار وکړي چې د دې بوټو په پالنه کې د سرې په دغه باندې د مزدور په دغه باندې که نه ښه پاملرنه ورته باید وشي که نه. دولت نه زموږ دا غوښتنه ده، شرکتونو باندې باید دغه وکړي، ټینګار وکړي او دا ساحه باید منظم دغه کړي. د ونو او بوټو د حفاظت دپاره باید څه وکړي؟ د دې لپاره کوم منظم سیستم یا جال یا باید جال خو بهترینه خبره چې جال ټول دغه هر یو پارم نه تاو شي ځکه چې خوندي به شي که نه، هم د انسان هم د حیوان نه ټول نه به خوندي شي. او حکومت نه دا پکار ده چې بوټو باندې باید پاملرنه وکړي، د شرکتونو والا باندې دغه وکړي. او ډېره مننه وروره. که اخره کې راته ووایي چې باټوکوټ ولسوالۍ کې دغه د اوبو سیستم څنګه دی؟ اوبه شته که نور کانال نه د اوبه کېږي؟ دا خو د کانال نه اوبه کېږي، د اوبو سیستم یې جوړ دی، خو بعضې وخت کې داسې هفتې کې یا ورځ یا 2 ورځې نیر که وچې نور اوبه ډېره اوبه ده. ډېره مننه وروره. خیر اوسې، کور ودان. که په اخره کې لیدونکو دپاره څه پیغام لري یا ورته څه غوښتل لري مهرباني؟ بس غوښتل دا دی چې ننګرهار ولایت بټي ولسوالۍ کې دا مالټه ده، زیات خلک چکر ته راځي، باید هر سړی راشي او خپل یو میله او غونډه وکړي او تفریح دپاره. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. مننه.
قدرمنو خوږو لیدونکو تر څنګ راسره یو ولاړ دی تاسو ګورئ چې دا دلته مالټې خرڅوي او دکانداري کوي د سره هم مرکه کوو چې د ده په کاروبار او دکانداري څنګه روانه ده. وروره سلام ستړی مه شئ. وعلیکم السلام وروره ښې کرارې ده. شکر دی ډېره مننه خوشحاله اوسئ. که ځان نه وپېژنئ تر څو لیدونکي دې هم وپېژني. ستاسو نوم مبارک. نوم مې آصف مینهپال دی، پکتیا اوسېدونکی یم او دلته فی الحال زندګي کوم. پکتیاوال ماما پکتیا نه کور دلته راوړی؟ هو دلته اوسېږو، اوړی دلته اوسېږو، ژمی دلته راځو، بس سیزن دلته تېروو، د ژمي د اوړي سیزن موږ دلته تېروو. بیا خو لا مزې تا وکړې ځکه چې کله د اوړي موسم سي یخ ځي ته ځي او چې کله ګرمي شي بېرته دلته راځي. بس ژوند دا رقم ده، بس دا هم په نصیب ده. که راته ووایې څنګه دکانداري سره څنګه یې؟ والا دکانداري خو ډېره ښه دکانداري ده او ښه سیزن ده، ډېر کې خوشحاله یم. چا خبر ده ګاهک راځي مالټې خرڅوو، بس خپل مصروفیت هم کې ساتلی ده، ډېر خوشحاله یو خپل هغه نه. که راته ووایې چې د ورځې په اوږدو کې به څومره پیسې ګټې؟ والله دا نصیب خبره ده، بس له ډېرې کپې جوړې شوي دي، هر چا ته خپل نصیب رسېږي، موټر یې ودرېږي، بس خرڅوو چې تقریبا 400 500 ورځ راځي 600. اوس چا خبره د کار اول د سیزن ورځې دي اولې، وروسته دا مالټې پخېږي، نورې بیا خلک هم ډېر راځي، د لرې ولایتونو راځي، نو بیا هلته انشاءالله موږ ښه مزدوري کوو. یعنې په خپل روزګار کې بیخي خوشحاله یې؟ ډېر خوشحاله یم، بیخي خوشحاله یم. ځان یې مصروف کړی پکې نو؟ هو ځان یې مصروف کړی ده کې. او که د مالټو په اړه لیدونکو ته معلومات ورکړي چې مالټې خو ماشاءالله په بټي کوټ ولسوالۍ کې سیزن سخت ګرم وي، لیدونکو ته څه غوښتل لري؟ لیدونکو ته دا وایم چې د ننګرهار سیزن شروع ده، د مالټې پخې شوي دي، په رسېدو دي، بس راشي خپل وطن تولیدات دي، ښه خوندور چاپېریال ده، نو انجوایمنټ به وکړو، خوندور سیزن هم را روان ده او ښه چا خبر راځي، موسم هم ښه ده او خلک ډېر خوشحاله دلته راځي او هېڅ نه خفه کېږي. دا خلک ډېر درانه خلک دي، دلته مالټې اخلي او موږ یې په خرڅوو. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. که څه جالبه خاطره یا ټوکه ټکاله درسره یا ټپۍ شعر بیت مهرباني؟ جالبه خاطره خو داسې ټول دې پوښتنه وکړه چې ما هغه هر څه هېر کړلو، خو هغه به درته وکړم. شعر یا بیت شعرونه سره مې لګېږي، خپل ناولونه وایم، شعرونه وایم، خو एकदम مې له ذهن نه ونه وتل. د بېوفایي تفسیر مې ونه موند. دا د بېوفایي تفسیر مې ونه موند، خو په کتابونو کې مې شپې سبا کړې. زبردست بیت دی. مننه، خیر اوسئ. مالټې در باندې خوړلی شو، هر کله راسئ، خوشحاله شو له تاسو نه. هم چرم ژوندی اوسئ. مننه، خیر اوسئ، کور ودان. د همیشه بهار یوټیوب چینل ډیرو درنو او خوږو لیدونکو، دغه وه زموږ د نن ورځې خپرونه د ننګرهار ولایت بټي کوټ ولسوالۍ د فارم حصې څخه، چیرته چې په زرګونه جریبه ځمکه کې د مالټو ونې کینول شوې وي. د دغسې نورو ښایسته په زړه پورو او جالبو ویډیوګانو لپاره در سره زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر یوې بلې خپرونې پورې چې بیا زه قانت الله باور او د کمرې برخه کې ریاض مومن ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږو. موږ ته اجازت راکړئ، تر بیا لیدو، د خدای په امان.